السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورور پیغام راستولی دی او وایي چې په سر می ډیر درد کیږي، د سر د درد لپاره یو دم او وظیفه یا ذکر راوښیه. محترم ورور په احادیثو کې د بدن د درد لپاره یا په سر باندې د سړي درد وي یا د بدن په یو بل عضو یو بل اندام باندې د سړي درد وي او ځینې په عذاب وي، د هغه لپاره مسنون ذکر دا دی چې سړی پر هغه ځای باندې لاس کښېږدي او درې وارې بسم الله ووایي. بسم الله یا بسم الله پر وایي بسم الله الرحمن الرحیم، خو البته په حدیث شریف کې صرف او صرف دونه تورې راغلي بسم الله. درې وارې دا ووایي، بیا ووارې دا تورې ووایي اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. وواري دا توري واي اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا حدیث روایت مسلم کړی دی. دا حدیث راوی عثمان ابن ابي العاص دی. دی فرمای انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، وما ورسول الله صلى الله عليه وسلم ته شکایت د درد وسو چې په بدن کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورتل، فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم دته په جواب کې وویل زع يدك على الذي يألم من جسدك، خپل لاس کښېږده پر هغه ځای باندې ستا د بدن چې هغه درد کوي. وقل او ته ووایه بسم الله ثلاثا، بسم الله درې وارې ووایه. وقل 7 مرات، ووارې دا تورې ووایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا توري یوارې لا بیا وایم اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا حدیث روایت مسلم کړی. دا حدیث نمبر دی 902. الله جل جلاله دی محترم وروره شفای عاجله کامله مستمره در نصیب کی. الله تعالی دې دا تکلیف خلاص کا. دا یو مسنون ذکر دی، دا ووایه، دا طریقه وکړه، الله جل جلاله به شفا درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.